د هیواد نه د آبادۍ خبر د خیرخانې کوتل سړک د دویمې برخې د یوې لیک کې دویمه طبقه قیر چارې په چټکۍ سره روانې دي. دا هم د آبادۍ خبر دغه پاس ویډیو کې در سره وګورئ. د لومړۍ طبقه قیرچارو تر بشپړېدو وروسته اوسمهال د خیرخانې کوتل سړک د دویمې برخې کیڼ اړخ ته د یوې لیکې دویمه طبقه قیرچارې په چټکۍ سره او د ټولو فني معیارونو په نظر کې نیولو سره روانې دي. د قیرچارو دا مرحله په لابراتوار کې د موادو تر ازمایښت وروسته پلي کیږي څو د پروژې کیفیت تضمین او تر اوږد مهاله دوام وکړي. د خیرخانې کوتل سړک دویمه برخه د کوتل له سر څخه د بوستان تر سړک پورې 2520 متره اوږدوالی او په دوه لیکو کې 60 متره سور لري. ورته مهال ښي اړخ ته د یاد سړک د یوې لیکې بنسټیزې چارې روانې دي تر څو هر څه ژر قیرچارو ته چمتو شي. پیریزی لیر دوم طبقه بندر جریان داره و همچنان در پروژه فوق استراکچر پروژه تکمیل شده و به طرف راست پروژه هم کار طبقات پروژه در حال جریان می باشه. ریاست تنظیم برنامه کوشش داره که بخیر پروژه را در میادش تکمیل بکنه. ان شاء الله در نگاه کیفیتش نهایت سعی کوشش خود داریم و توکل خداوند پاک بینیاز که با خوب کیفیت خوب کار کنیم. دا سړک یو مهم ترانزیتي سړک دی چې چارې به یې د پلو لارو، لښتیو، ګلدانونو، څراغونو، کرښو اچولو او د یوه معیاري سړک د نورو جزیاتو په ګډون د روان کال په بهیر کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. ما خوش هستیم که این سړک یک معیار خوبتر کرده، واسه داده، پیاده رویش خود سړک کارها در جریان است. در این افتخار میکنیم که سړک کلان شد. ما خوش هستیم سړک برای ما جور شد، یک سهولت بسیار کلان است. در سابق در این سړک بسیار مشکلات بود، ازدحام بود. از شهروالی کابل سپاسگزار هستیم که نهایت کوشش زحمات خود داده سړک‌ها را جور کرده. مردم هم خوش است، یکی از خدمت‌های بسیار کلان را انجام داده. د تازه معلوماتو او خبرونو لپاره زما ټیک ټاک هم در سره فالو کړئ. مننه.